السلام علیکم ورونو، خاص حیثیتونو خدای په خیر. دا د کابل احمد شاه بابا دردان قیمت کلینیک دی چې کوم کې بیګا موږ باندې کومې نخرې کړي دي. دا ټول نسخې او بیلونه دي. ګورئ ورته بیګا ته غونډه شپه مریض ته نرس نه و، ډاکټر نه و چې تطبیقات ورته سیرومونه کړی یو شی د بل شي. نو اخر مې مریض زنګ راووهه، ویره شه سیروم مې خلاصېږي، تطبیقات یې وکړه. نو بیا زه راکور شوم. دا ګوره سیرومونه هملته ایښي دي، دا سیرومونه دي راباندې راوغوښتې اوته دانې فلاجیل یې راباندې راوغوښتې، مترنیدازول، دا پرستامول دی، دا نوره دوا ده. بیګا یې راباندې 2.5 روپو دوا راوغوښتله او هغه نه پوهېم چې هغه یې څه کړه. بیا بیګا ډاکټران بیګا یو نو بیا یې تطبیقات ورته خپله وکړه. دا یې ورته په خپل لاس بېقدر کړي دي. دا نرس و، صرف دا ویل چې عملیات ته پور نه کوو چې څو موږ ته مایان رانوړي 5 کیلو. بیا مجبوره شوم لاړم، ورته مایان مې راوستلو، بعد هغې نه عملیات ترسره کړ. اول خو یې 3 کیلو مایان راوړه، دا مریض هم تداوي شروع کړو. بیا چې 3 نه شو، بیا ویل دغه د کلینیک رئیس راغی، 5 کیلو شو. 5 کیلو مایان ورته راوړی، شابه تقریبا 15 ډوډۍ راته راوړی، 15 ډوډۍ مې ورته راوړی. بیا وایي زه یې لاړ شم، موږ ته نوشابې راوړې، نوشابې مې ورته راوړلې. نسخه کې چې څه ته دغه څومره شیان لګېږي هغه عمره نه لیکي، د هغې نه 2 چنده لیکي، 3 چنده لیکي، دومره راوړی. او دواخانه ته مشخص کړی دی، دواخانې نه بل نه یې رانه وړي، چې بل نه یې راوړي بېرته یې لېږم ورپسې. بیګا یې ورته معاینات راکړه، دلته مې یو انډیوال ته راوړي، معاینات مې وکړه. بېرته مې ورته ویې دا خو موږ نه منو. ورته مې ولې نه منو؟ موږ هلته زموږ چېرته کوم لابراتوار ښودلی هملته لاړ شئ، شهر کې هلته معاینات وکړئ، دلته نه کړي. دغه معاینات هم نه منم. معاینات یې ونه منل. بیا لاړ هلته عنایت مومند پر هملته لابراتوار دی، هلته یې ولېږلو، هلته یې معاینات دوباره وکړئ. چې هلته معاینات وکړه، بېرته مې وړلو. یو دانه خو راغلی اوس چې هغه غوندې و، ډبلی یې داسې باډۍ کې لږ ښه و. داسې یو نفر راغلی و، رئیس یې ورته ویل چې رئیس راغلی. موږ ته اول خو 3 کیلو ول، بیا جواب راولېږو چې رئیس دغه رئیس هم راغلی دی، موږ ته 5 کیلو ماین راوړه. بیا د رئیس د خبرې 5 کیلو کړه راباندې. دغلته ورته دغه وویل رئیس چې تاسو سره خو دغه رنګر او دغه مکس سیرومونه د خدای بلا دي، نو ولې تاسو دا نه ورکوئ دلته؟ رئیس دومره ورته ویل چې د هغې باندې موږ سره تاریخ راوړېږي، هغه ورته هېروئ، هغه ورکوئ، ولې به بیرونه راغواړئ؟ نو بیا هم هغه راوانه اخېستله، موږ به یې بیرونه راوغوښتل. دا اوس یو مترنیدازول لګېده 2 دانې، دی ورته لیکلي 8 دانې. تو خو د انصاف دی، دوی دلته معاش اخلي، معاش سره هم دی د مریض دی، چې مریض دلته چې یو مریض راوړي یو نفر، خو د غریبۍ نه راوړي، د غربت نه راوړي که نه، د مالدارۍ نه خو نه راوړي که نه، چې دلته کلینیک ته تاسو راشي دې ځناور ته خوله وازه کړي. د غریبۍ نه راشي دلته ورته کښېني چې دغسې کار دی. دوی به د شخصي کلینیک نه 2 چنده ترې اخلي او شکایت یې نه.